وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. سلورم زجر الله وی دوی د یو بل د کتابونو نه انکار کوي، د یو بل دینم نه مني. رستو براشي دویمه پاره چې شروع شي الته الله وی د یو بل قبلم نه مني. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، نه د یو بل قبله مني او نه د یو بل دین مني. یهود نصارا د دې خپل منځ کې دښمنی ده. وقالت اليهود او اي يهوديان ليست النصارى نديدا نصارى على شيء، پیسې د دین باندې شيء نه مراد دین دی، ځکه خبره دین کې روانه ده. وای مدن نصارا خو اړو دین وای نشته دی، مړه درې کوي دا سبي دین دي، نعوذ بالله. ځکه چې هغه دین خود عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام دین پسې کنزل کې، او يهود ظالمانو به نعوذ بالله چې عیسی علیه السلام ولد الزنا دی والعیاذ بالله. دا او په مریم علیه السلام باندې د بدکارۍ الزامونه لګول. الله دې ته وګوره کنه سونه انتهایی ظلم دوانو کړی دی. و يهوديان ندي نصارى پيس دین باندې، وقالت النصارى و نصارى ندي يهوديان پيس دین باندې. على شيء مراد ته هغه دین دی چې باغی باندې انسان ته نجات ملاويږي او کامیابی په ملاويږي. معنا دا دغه دین باندې دوی نه دي. وهم يتلون الكتاب او حال دا چې لولي دي کتابونه. الکتاب ګوره الف لام جنسي دي، مراد ته ټول آسماني کتابونه دي. نو مراد دی هغه دوه کتابونه دي، يهوديان تورات لولي او انجیل چې کوم دی نصارای لولي. نو ګوره تورات انجیل دوه د الکتاب نه مراد دی. حال دا چې دوی آسماني کتابونه لولي او دا خبره کوي. كذلك قال الذين دا شان وینا بکولا کسانو لا يعلمون چې وینه پویدل مثل قولهم پشان د وینا د دوی. دلته مثلیت په قول کې پس کې دی چې الله فرمایي د وینا به مخکنوم کوله. سمعنا یعنی څنګه چې دوی دا بی دلیل خبرې کوي او دا بی دلیل دعوی کوي، دغه شان ته بی دلیل خبرې به مخکنو نور باطل پرستو خلقم کولی، او دغه رنګ مشرکین مکه هم کولی. مشرکین چې کوم غیر کتابیان دي مراد دي، هغه هم چې کوم دي دغه شان ته خبرې کوي لګي او د خپل ځان نه غیر نور خلق گمراه ګڼي او دوی هم دغه شان ته. ځکه وي دغه شان وینا به کوله هغه کسانو لا يعلمون چې هغوی نه پوهېدل چې هغه د مکې مشرکان دي او دغه رنګ مخکني نور امتونه دي ګمراهان. مثل قولهم په شان د وینا د دوی چې د حق دین نه به انکار کو. فالله الله چې يحكم بينهم، الله یو ورځ شته دی د فیصلو ورځ را روانه د یوم الفصل، په هغې کې به ټولې فیصلې وشي، جدایي به راشي. نو الله چې فیصله وکړي بینهم د دې په منځ کې یوم القیامت، قیامت په ورځ باندې، فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی پای کې اختلاف کولو. دا ټولې خبرې به راښکاره کېږي. دا نه چې هغه خلک وایي پښتنو متل دی ډوبه ده ډوبه به ځي، دا ډوبه به راښکاره کېږي یوه ورځ. یوم تبل السرائر، پټې پټې خبرې به ټولې راښکاره شي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. پنځم زجر دام اصل کې اشاره ده د يهود نصارا خپل منځ کې دښمنۍ ته، چې ګوره یو بل به د جماعتونو نه منې کول، د یو بل په عبادت خانو باندې به باقاعده حملې کولې. دومره ظالمان دي. الله فرمایي دا خو ډېر لوی ظلم دی لګی. ومن أظلم دا استفهام انکاري دی. څوک دی ډېر لوی ظالم د ده نه منه، د ده نه بل غټ ظالم اړوشته دی نه، دا ډېر لوی ظالم انسان دی. ومن أظلم څوک دی ډېر لوی ظالم ممن دا هغه چا نه منع مساجد الله چې دی منې کول کوي د الله د مساجدونه، ان یذکر فیها اسمه، د دې خبرې نه چې یاد دې کړی شي په دې کې نوم د الله، وسعی فی خرابها، کوشش کوي په خرابۍ د هغې کې. دا مساجد الله نه مراد څه دی؟ بعضې مفسرین ته قصه راوړې چې دې کې اشاره د مسجد اقصا ته. او مسجد اقصا چې کوم دی کله چې بخت نصر بادشاه راولګېده نصرانی شو، نو نصارا راولګېده حمله وکړله په مسجد اقصا باندې، د شام علاقه او فلسطین ونیو او بیا مسجد اقصا باندې قبضه وکړله او يهوديان یې پې بند کړه. يهوديان تل تاسو باندې راځي، دا ظلم یې وکړ او بس خپل یې پې قبضه وکړل، لګیو دا کار یې وکړلو. نو الله فرمایي وګورئ د الله په کورونو باندې قبضې کوي، بیا پې نور خلک بندوي د عبادت نه، د الله د بندګۍ نه. نو دا آیت که چېرته هغوی ته اشاره یي بالفرض، ځکه د هغې بحث روان دی چې خپل منځ کې به جوماتونه د یو بل نه نیول، نو زموږ امت ته هم دا شامل دی، ځکه العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب قاعده ده. زموږ امت کې هم که څوک راولګېږي، څوک د الله د کور نه منې کوي،
دې لپاره یو سړی را لګیږي په حدیث باندې عمل کوي رفع الیدین کوي یا من بالجار کوي یا په صف کې خپل جوخته وي یا لکه ته فسادي بیا مرزه دي جمعات ته ددن لوی ظالم اړوشته دی څومره لوی ظالم الکه دا چې هغه موکه چې بیل مازه دی هغه جمعات تراواله په زیره دي چې هغه مونږ والا لګي ته تبار کې دغه رنګ کم عالم که چرته یو مسجد کې توحید مسله بیان کی سنت بیان کی ټول برا پاسي کی یا لا دا وابي راغله دي بچی را خرابې او موږ خرابې لري کوي شوړي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه کی درس قرآن داخل لے دی پکې د قرآن درس کوي هغه پکې د الله د توحید مسله کوي لګي دی د الله نوم پکې یادای او د باندې دا بد لګي دا ظالم وي دا وشړی لري کوي د جمعه بیا ویران شیدل دا ډیر لوی ظالمان دی الله فرمایي وسعى في خرابها او کوشش کوي په خرابوالي د مسجد کې خرابي د مسجد دوه قسمه ده یو د ظاهري خرابي د سړی راولګي مسجد خرابي آبادی ته نقصان رسي ګندګي نه پکې ورچي نعوذ بالله یا بل د سبيه د بي کوي دویمه خرابي د اصل خرابي حقيقي چې یو کسره لګيږي مسجد کې شرک کوي بدعات کوي ګډيږي پکې د مسجد بي د بي کوي قران رانه وازونه پکې کوي دنګونه پکې وای لګي رقصونه پکې کوي ګډاګانی پکې کوي قوالیانی پکې وای لګي د شرک او د بدعت ناری اوچتي دا اصل کې د مسجد خرابي د حقيقي دیو جن سلفنا منقول په مذمت د بدعو کې د بدعات په بدای کې سلف بداویلي ک مسجد کې اور ولګي او په اور باندې دا وسې زلې شي دا د دینه غوړه دا چې په مسجد کې د بدعت وکړلې شي و خیر دې ک جمعات په اور وسې زلې شو موږ به بیا را غونډو مسلمانان خدمت به پکې وکړو پیسې به واچو بیا به جوړ شي خو چې په بدعت باندې وسوځي ټول خلک تبا شعور تلاړ دا بدعت د جمعات د سیزلو نه بدعت خطرناک شی دی که ظاهره کې کارپټ وسیدل شو یا بل شی وسیدل شو خیر دی علاج شته خو د بدعت سره علاج کی بدعت سره ټول دین بدل شو د دین نقشه بدل شو جعلی دین بل جوړ شو حقيقي دین په مقابل کې دا اصل کې د مسجد خرابي ده الله فرمایي داس یو قوت پیدا کړي چې دا ورانکاری پکې به په یره را نوځي دی جمعات ته پکار د مسلمانانو د شي قوت تیار کی او ګوره دا قوت دا په پیل ورځ نه کیږي ګوره زموږ ملګری بازو کې جذباتيانی جذباتونه به کار نه اخلي د نبی عليه السلام سیرت ته ګوره ان شاء الله ستابه ارزه کې خسته تربيت کی دا نه چې یو ځکه اسلام مرګري کم دي طاقت لاشتنه په یو شی وردانګي دلته طاقت نشته الله بنده لک سوچ کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله مکه کې تیر کړه کنه دا مکی زندگی زموږ لپاره څه دلیل نه دی دې کنه دی دا هم زموږ تربیت سبقونه پکې پراته دي کنه کله به مشکلات دونه ډېری خو هغه کعبه طرف ته سجده لګي چې پکې بوتان پراته دي او د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام شکلونه پکې جوړ دي ولی ځکه چې طاقت لا نشته دی بعض صحابه به د مکې په وخت کې جذباتین کېدل سیرت کې راځي او د غره زبیر رضی الله عنه ډېر غیرتی و د نبی علیه السلام د ترور زوی اې د الله نبی ما ته اجازه تو کتور را لمه یو سوخ په کې وخره پوم کنه نبی رسول الله نه زه په خپل خو باندې نه دغه کېږم چلےږم ما ته الله امر کوي صبر کوا طاقت لا نشستا د یو کس د جذباتو د لاس اوس مونږ ټول مرګري متاثر کېږو خرابېږو نو کله کله یو ځکه یو مرګره داسې کار وکي چې دا خو دین دی په دین می غیرت وکړه کله الله بنده دین باندې دی غیرت وکړو خو څومره خلک دی پریشان کزان سره مرګري څومره ملګرو باندې دعوت بن کو جمعه او په علاقه کې مرګري بنشي نو داسې باندې کې ترتیب باندې کار کوا الله رب العالمین بتا ترور مخ کلاوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا جاهدوا کی اشاره دی ته ځان به کړه کنه خواري بکې ځان به وکړه یو ګنټه یو د لسو منټو جذبات مکوا نو بیا به الله داسې وخرا ولې چې تاب الله ډیر مضبوط کی دا به ستا مرکز یل تبستانه غیر څوک خبره بیا نشي کولای د الله په فضل باندې ځکه الله فرمایي اولئک دا کسان چې دی ما کان لهم ندی مناسب د دوی د پاره نه خایګي دی فسادیانو او بدمعشانو سره ان يدخلوها چې دوی را داخل شي دی مساجد ته الا خائفین مگر يركون کی دا سي حالت براشي چې بیا به دوی سکی په یاره باندې برانه نوځي نبی علیہ السلام بیا داسې وکړه کنه اتکاله ګورته په مدینه کې انتظار وکړه څومره عجیبه خبره ده هغه مکه چې نبی علیہ السلام دیار لسکاله مکه کې تیر کړه اتکاله بعد راغې هغه مکه ته پاتم کال د هجرت او هغه فتح کړه
او هغې نه بعد هغه بوتان ته مات کړه او ټول چې کوم دی لاس کې نبي علیه السلام سره یو لرګی او ګزار به یې پې کولو نبي علیه السلام چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. او چې کله د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام هغه تصویرونو خواته راغو ویل الله دې دوی تباه کړي، دوی ته ښه پته ده چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د چا قسمتونه په غشو باندې نه دي معلوم کړي، ځکه هغې له تصویرونه داسې جوړ کړي لاسو کې ولا غش ورکړي مشرکان او په هغې باندې به دوی خپل قسمتونه معلومول لګیا به. نو کله چې طاقت راغی تمکین فی الارض بیا نبی علیه السلام مکم فتح کړو پر روان کال لبیا ابو بکر ته وی ابو بکر تلار شه حج لزنزم ځکه مشرکان لا دی په مکه کې سوره براءت چې نازلې ده نو زه نشم برداشت کولی چلته مشرکان هم طواف کوي په بربنډه باندې کوي، تاسو به په مینا کې اعلان وکئ. ابو هریره ته ویل ته موکا، علی رضی الله عنه ته ویل ته موکا، ابو بکر ته وی ته هم دا اعلانونه کې چې خبردار را روان کال به یو مشرک هم حج له نه راځي، مسجد حرام ځمکه نور په دې بنده شوله او اس کس ته دا اجازت نشته چې په بربنډه باندې طواف وکړي. نو بیا په آخري کال نبی علیه السلام راغو بیا حج له داسې په ترتیب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کار وکړي. دې ته مضبوط کار وایي، مضبوط کار. نو الله فرمایي په کار دا ورانکاري کسان چې دا مساجد خراب کړي دوی داسې حالات ورته جوړول په کار دي چې دوی د مساجد ته نه را داخليږي مګر خائفین یره کوونکي چې په یره را داخل شي. لهم د دې لپاره په دنیا کې خزي شرمندگی ده، ولهم او د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب دی لوی. ولله المشرق والمغرب دا مخکې سره مناسبت دی ردی مخکې ویلي بعضې ظالمان به دې په مسجد بندوي، ته مه خفه کېږه چې ګوره هلته نه راویستلم درس مې شروع کړی هغې را باندې بند کړلو. الله رب العالمین فرمایي مړه مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی، ډېره لویه دنیا د الله به دله بل ځای درکړي خیر دی، بل ځای کې به ته دعوت شروع کړي، ځکه بعضې وخت کې به ته یو ځای کې ښه خواري کې بیا هم خلک نه سمیږي. د نوح علیه السلام په شان امتحاني بعضې ځای کې او د لوط علیه السلام د قوم په شان خلک نه سمیږي. نو کته بالفرض په یو ځای باندې چا بند کړلی نو بل ځای ته لاړ شه. ولله المشرق والمغرب، مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی. شیخ صاحب به ویلی وی پای گدا لنګ نیست ملک خدا تنگ نیست. ملنګ چې دی هغه ګوډ نه دی چې خپه باندې ګوډ دی او د الله ملک تنگ نه دی، ګرځه بس بل ځای لاړ شه، دعوت دی بل ځای کې وکړه چې یو ځای کې رکاوټ راغی تکلیف راغی. او دا قانون دی کم ملګري باندې چې امتحان راشي چې په یو ځای کې په ده باندې دعوت بند شي او دی پې د الله لپاره صبر وکړي او خپل هغه د دعوت جذبه ختمه نه کړي. بعض سړی خو بې همته وي نه بس نور اړو دعوت نه کوم وایي، دا هم د شیطان ناشنا حربوي. ګوره ستا حوصله به خرابوي، خو چې تا حوصله ونه بیلې او ته چې همدغه مسله به زه کوم د الله په فضل باندې او په دغه علاقه کې به کوم، الله رب العالمین به تعالی د دې نه ښځې درکړي او الله رب العالمین به تکړه ملګري درکړي او هغه خلک چې ستا مخالفت یې کوه به ستا ملګري شي، بیا کانه ولی حمیم بشي. دا یاد ساته. ولله المشرق خاص د الله لپاره طرف د مشرق دی والمغرب او طرف د مغرب دی. فاینما تولون هر طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ فثم وجه الله نو هغه طرف ته مخ د الله ده. فثم وجه الله من الته د الله مخ ده. فثم وجه الله سمانه د مجاهد رحمت الله علیه معنا کوي قبلة الله مراد ده، قبلة الله معنا دا د هر طرف ته قبله ده وي. سمانه یعنی کته په ارزه کې وي ته مونږ کې قبله ته نو ستا مونږ قبله ته راغی د ولله المشرق والمغرب نه معلومي. بل معنا پکې چا دا کړی ده چې دینه مراد دي نوافل علی الراحله والسفر. په سفر کې ته په سوارلۍ باندې ناستې او نفل کې نو ستا که هر طرف ته مخې نو نفل کېږي او دا مغه سنت دي چې اوس خلکو پرېښي دي او دې سنت عمل پکار دی. اکثر کسان چې د ګاډي کې کېني بس تش ګپ لګوي ټول سفر په دې کې تېر شي، یو ملګری هم پکې چېرته 2 رکعاته ونه کړي چې هلکه راځه نور خو په دې حدیث عمل وکړو چې په دې سوارلۍ باندې لږ مونځ وکړو نفل. په سوارلۍ باندې نفل پکار دی او په دې کې چې ستا مخ هر طرف ته خیر دی که قبلې طرف ته نه مو نو ستا مونځ کېږي. انس بن مالک راغو بصرې ته ملګري وایي موږ ورته عین التمر مقام کې ولاړو انتظار م کوو استقبال ته. ملګري ورته راووت نو چې کتلې په خره باندې سورو او دی لګې دی مونځ کوي انس رضی الله عنه نو چې راکوز شو ملګرو ته تاسو خو
منځ کول او ستاسو مخ قبله ته نو قبله ته ستاسو شاوه دا سورلین دې طرف ته روانه او قبله هغه طرف ته هغه ورته وایي کما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویلي دلې چې دا کار کړي نو ما باندې کولې د الله نبی ما لیدلې په سورلۍ باندې چې به نفل کول که هر طرف ته د سورلۍ مخې نو خیر دی نفل جایز چې کله سړی په سورلۍ باندې نو هر طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ فثم وجه الله نو هغه طرف ته مخ د الله ده ان الله یقینا الله واسع علیم فراخ فضل والا دے پوئے دے پارس باندې وقالوا اتخذ الله ولدا بل اعتراض د منکرینو شپږم اعتراض هغه داو د يهوديانو چې ګوره ته عزیر علیه السلام چې دی او ملائک دا ته ولې د دې بېادبي کې او دا چې دی ګوره دا خو ابن الله دی د عزیر علیه السلام د الله تعالی نازولی او د الله زوی دی دا خبرې به کولې کړ ته عزیر نه مني علیه السلام ته ملائک نه مني ته څنګه پیغمبري جواب دا دی مونږ ولې نه منو خو مونږ داسې منو چې څنګه ورته الله ویلي عزیر علیه السلام یو نبی دی نبی منو الهی نه منو ملائک دی بنات الله نه منو ځکه مشرکین مکه ورته ملائکه ته چا سویل بنات الله رسته براشي بار بار مشرکین بالملائکه چې کوم او يهوديان به عزیر علیه السلام ته ابن الله ویل وسم چې کله ته صحیح توحید پیش کې او خلک د شرک نه منې کې خلک به تاسو وي ته باباګان نه مانی تا اولیاء نه مانی دا د اولیاء دشمنان دي حالانکه منی دوی نه مونږ منو دوی نه مانی مونږ الله نه مانو مونږ په کې د الله صفات نه مانو دا مونږ ښکاره وایو مونږ منو په دې طریقه چې د الله یو بنده مونږ منو په دې طریقه باندې چې یاره صفات مولا اوریدلی چې خسړیو او د بازو غړو پتم نه لګي او د آخرت پته خو مونږ ته ډوشته دی نه چې چېرته به ځي مونږ ته څه پته ستا په خوله باندې یا د بل په خوله خو یو سړی ولیکي کېږي نه دا خو معامله الله سره د پته نه لګي څه چل به کېږي دلته الله رب العالمین د دې شبهې جواب کوي چې مونږ منو خو مونږ ورته الہ نه وایو او مونږ ورته عزیر علیه السلام ته ابن الله نه وایو ملائکو ته مونږ بنات الله نه وایو وقالوا اتخذ الله وايدا منکرین ولي الله د ځان لپاره ولدن ولد الله د لپاره ولد ثابتې دا ظالمان الله پیرت کوي سبحانه پاک دی الله تعالی د ولد نه او د شریک نه الله په ولد څه کوي الله په نازولي باندې څه کوي دویم دا د بل له بلکې د الله اختیار کې دي ما غصف السماوات والارض چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي دریم دا د کل له قانتون دا ټول الله تعالی ته تابعداري کوونکي دي الله نه یریږي څلورم دا د بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی دی الله د اسمانونو د ځمکې معنی د اول سر نه پیدا کړی بدیع څه ته وایي بدیع بدعت هم وایي دې ته چې مخکې نه څه وجود نه وروسته وجود ته یو نوی شی راشي نو د اسمانونو د ځمکې موجود نه کوم ډیزاین یې نه چې الله رب العالمین لچا یو مشوره ورکړی چې الله داسې اسمان پیدا کو داسې ځمکه الله وایي دا ما په خپله پیدا کړی د اول سر نه بدیع السماوات دا معنی ناشنا پیدا کوونکی یا د اول سر نه پیدا کوونکی دی الله د اسمانونو د ځمکې واذا قضى امرا دا اوس په پنځمه طریقه پیرت شو په عقیده د اتخاذ الولد باندې بل دا د واذا قضى کله چې الله اراده وکړي امرن د یو کار امر نه مراد څه دی ایجاد الشیء الله یو سیز وجود تر واستل وغواړي فإنما يقولون يقينا فرمای الله له کار تکون و شمن په وجود کې راشه فیکون نو دغه کار واقع شي او په وجود کې راشي بس الله رب العالمین خو په کلمه د کون باندې کار کوي نو چې کوم ذات دومره قدرت والا دی چې په کلمه د کون باندې کار کوي داغه شریکانو ته او اولاد ته نازولو ته ساجد دی وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية دی که اوس د دې بل اعتراض دی وم شبهه د عام د رسالت په باب کې دی وای ته چې ما ته وحی راځي ما سره الله تعالی خبر کوي نو دا موږ سره وی ولې نه کوي لولا يكلمنا الله بای سره خپل هغه حیثیت هم نه پیژني خپل حیثیت نه پیژني انا فتح العرب کې واقع ده کنه هغه جارو چوالا جمعدارو کوسه جارو کولا ا بادشاہ بار کې سوي دا وې زما نظر نه پریوته دا بادشاہ هلکه تا ته ګوره بادشاہ ته دا بادشاہ وې زما د نظر نه ډیر پریوته دی وې هلکه نو ستاسو حیثیت دی د بادشاہ سي حیثیت دی چې ستاسو د سترګو نه بادشاہ پریوته دی نه وای سړی دي چې خپل حیثیت نه پیژني غان فن فی الماء و استن فی السماء قصه
نو دلته الله رب العالمین فرمایي دوی وایي موږ سره الله ولې خبرې نه کوي. بیا بل خبره دا کوي او تأتینا آیا ته موږ ته ولې یوه نښه نه راوړي چې کومه موږ غواړو. یعنې په معجزاتو کې نبي د ځان تابع کوي چې موږ کومه معجزه غواړو هغه به راوړي. دا خو د دوی نشه ده، دومره نشه کې الله فرمایي پرېږده ای زما نبي دا شبهات به کوي. دقه شان تر دوی نه مخکې منکرینو داسې خبرې به کولې پیغمبرانو ته. تشابهت قلوبهم زړونه یو شان دي د ټولو منکرینو. او دا ګوره تاسو تجربه وکړئ په دې قرآن کې چې د منکرینو دا حالات بیانېږي که نه، دقه حالات به ته په خپله زمانه کې د خپل منکرین هم ګورې. دا تشابهت قلوبهم قصه ده، بس د دې د اعتراضات داسې یو شان ته را رواني د هرې زمانې. وقال الذين وهغه کسان لا يعلمون چې هغوی نه پوهېږي لولا يكلمنا الله ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله او تأتینا آیه یا ولې نه راوړي ته موږ ته یوه نښه چې ستا په رسالت باندې هغه دلیل وګرځي. نښې نه مراد معجزه ده. ته موږ ته یوه نښه راوړه که نه منه کومه معجزه چې موږ غواړو. او د بعضې نمونې به راشي په صورت اسراء کې انشاءالله چې د مکې مشرکانو بعضې د خپلې خوښې معجزات غوښته. الله فرمایي کذلک دغه شان قال الذین ویلی باغه کسانو ان اعتراضونه وکول هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو مثل قولهم په شان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شان شوي دي زړونه د دوی په دې اعتراضاتو سره. دغه شان اعتراضات هغوی هم کول دوی هم کوي لګېدل. ځکه مخکې تیر شو که نه د یهودیانو موسی علیه السلام ته ویل که ارنا الله جهره مونږ ته الله وښایه که نه چې وینو نو دوی هم دا ویل چې ولې مونږ سره الله خبرې نه کوي. قد بینا الآیات یقینا بیان کړي دي مونږ ډېرې نښې واضح کړي دي د دې منکرینو لقوم یوقنون دپاره دا قوم چې هغوی یقین کوي. یا دوی معنا دا د قد بینا الآیات نه مراد آیات دي معجزات چې کوم نبی علیه السلام له ورکړی شوي دي. یقینا واضح کړي مونږ ډېرې نښې د رسالت د نبی علیه السلام یعنې معجزات ډېرې نښې الله وایي ما راښکاره کړي چې هغې نه دا پته لګېږي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. خو دوی خو یقین نه کوي که نه هغه فایده چا ته ورکوي لقوم یوقنون چا صحابه دي او مؤمنان دي. نو چې څوک یقین والا دي هغوی خو په یقین کوي چې او دا د نبي علیه السلام معجزه ده او دا او دا او دا او دا به وروستو راشي دوی به د نبي علیه السلام معجزې ته هم د جادو نوم کېښوده. نو دا خو زدیان دي په دوی څه کوي. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ګوره د شبهاتو دفع کوله. اوس یو بله خبره کوي هغه دا ده چې دوی وایي یره دلته دعوه ده د صدق الرسول صلی الله علیه وسلم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا او 15 اوامر هغه د رسالت متعلق ذکر کیږي. ځکه مخکې زواجر هم ذکر کړه او دفع الشبهات هم وشو. اوس دې ته ویل کېږي اثبات الرساله. ځکه انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اے نبی ته موږ رالیږلی په حق باندې او زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. دا دوه صفات د ټولو پیغمبرانو وي. انا ارسلناک یقینا ته موږ رالیږلی بالحق په حق باندې. بالحق دوه معنی دي. یو معنا دا ده په حق بیان باندې ستا ذمواري دا دی نبي چې ته به د حق بیان کې دې دپاره مې رالیږلی. دویم دا د حق نه مراد دی صدق. بالحق من بالصدق اے نبی ته مې په رښتیاو باندې رالیږلی بشیرا زیری ورکوونکی و نذیر او یره ورکوونکی. او په دې باندې ځان پوه که دې نه د دعوت او د تقریر طریقه معلومیږي. هغه تقریر ډیره مزه کوي او بیان چې هم پکې زیری هم پکې صحیح تخویفاتي بشارت او انذار به پکې دواړه ذکر کوي. هغه تقریر ګوره مزه نه کوي چې تش د سر نه اخره پر ټول ردونه به تش ردونه او تش د جهنم خبري او د الله د غضب خبري. خلک سم دغه شي دا څنګه بیان دی خشک بیان ټول بیان هغه خوند کوي چې ته یو طرف ته ترغیبات ذکر کړي یو نیک عمل تر سنت طریقو عظمت ذکر کړي نو بل طرف ته راولګي بیا بدعات او رد وکړي او دغه رنګ دغه وعیدونه ذکر کړي او دغه بدی بیان کړي. نو دغه رنګ یو نیک عمل ته ترغیب ذکر کړي نو دغه په مقابل کې په ګناه باندې رد وکړي. داسې بیان مزه کوي. زه ته لاړم نلته یو ډېر قابل او تکړه ملګری زمونږ او زمونږ نه پکې تقوا ور لحاظ ډېر کمالي ډېر متقي پرهیزګاره ملګری. خو بس کله د انسان فکر نه ځان ته ګوره اکثر د انسان فکر نه. ما به دې ملګرو ته ویل ابتدا کې چې ما خطبې سټارټ کړلې ما دا خو زموږ هلکوالي ده او نوجواني ده کیدای شي موږ خپلې غلطۍ ته متوجه نه یو. موږ له لږې مشورې راکوئ که کوم ځای کې داسې بې مناسبه خبرې یا دغه موږ ته وایئ او دې سره چې کوم خیرخوا ملګری مشوره درکړي ډېره اصلاح د سړي کېږي. نو هلته ما ته ملګرو وویلې
چېرې دا مولوي صاحب ډېر زیات سخت دی د جمعې په ورځ باندې دې منبر ته وخیږي تش ردونه او یا جهنم کې ولا داسې غوپې درکوي وایي دا لاس مو سره داسې چې مړه تاسو به ورشئ که نه داسې غوپې به درله درکړي وایي دې هره جمعه دا جهنم خبرې د غوپو خبرې کوي او بل وایي دا خبره کوي چې مړه خو چې سړی دی نه دا خپې داسې پرې کړي او سړی درته توره ونیسي او داسې م کړي ویل به توره ده او درز دی او دروز دی او جهنم دی ویل بله خبره موږ وانه اورېده حالانکې ډېر تکړه ملګري او ډېر متقي بیا ورسره هسې ما داسې د یو دغه انداز کې سي حکمت عملي په طریقه باندې ما ورته شیخ صاحب داسې الحمدلله تاسو زموږ نه ښه پوهېږئ خو د عوامو دا مزاج دی چې کله ورته سي واقع بیانه شي کله سي د جنت شوق او زیری بیان شي نو دوی لږ د عمل سره شوق پیدا کېږي دا تبلیغ والا ملګرو له هېڅ هم نه ورځي نور خو خبره لږه نرمه چې فضیلتونه وایي نو ټول خلک یې ملګري کېږي او ته چې همداسې سپورې ستغې وې نو خلک د نه بیا دغه کېږي تریږي درنه نو ما چې ګوره قرآن کې الله د پیغمبرانو په صفت کې او زموږ د نبي په صفت کې بشیرا و نذیرا زیره ورکول مخکې ذکر کړي چې ستا په بیان کې ترغیبونه وي او نیک عمل ته خلک متوجه کړي د هغې فواید ورته بیانې او دغه رنګ ورسره به انذار هم بیانې په ګناه به مرد کوي نو بیا خوند کوي او تش چې په د یو ټریفک روانې نو دا بیا خوند نه کوي نو دا قرآن کې الله رب العالمین زموږ تربیت هم کوي ګوره نبي رالیږلی دی بشیرا و نذیرا ولا تسألوا تانا بتپوس نشی کېدی عن اصحاب الجحیم په باره د جهنمیانو کې یعنې کله چې دی نبي بشارت او انذار وکړو که نه دعوت دی وکړلو بیا د جهنمیانو تپوس نه کېږي چې فلانې ولې جهنم ته لاړو او فلانې ولې لاړو بس تا غواړه خلاصه شوه که نه حجت قایم شو په خلکو باندې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اوس د اهل کتابو ضد او عناد ذکر کېږي او دې کې هغه د رسالت سره متعلق دویمه خبره ده وس الله رب العالمین فرمایي دا یهود او نصارا نه رضا کېږي ستانه تر دې پورې چې ته د دوی د ملت تابعداري وکړي خو خیال کوه ګوره د دوی تابعداري ونه کړي ځکه د دوی دین د خواهش دی ځکه ورپسې وایي ولې ان اتبعت اهواءهم ګوره دوی ته دین نه دی ویلی خواهش ورته ویلی دا خو په دین نه دی روان دا خو په خواهش روان دی د دوی ملت څه دی هغه کم وخت چې آسماني دین واخود نه دی که نه اوس خو تش خواهشات لکه د مبتدعینو دین څه دی خواهش د بدعتیانو ته ولې اهل الهوا وایي ټول علما چې ګوري دي اهل الهوا وایي ولې خواهش پرست دي بدعتي سړي دین څه دی خپل خواهش پسې تلل د سنتو په مقابل کې خپل خواهش غالب کول دا د دې بدعتي دین دی نو د دې نه ځان ساتل پکاري ولن ترضى چرې نه رضا کېږي عنک ستانې نبي اليهود یهودیان ولا النصارى او نصارا ګوره دې آیت کې داسې خبره ذکر کړې ده چې د دوی د دین نه ګوره ځان ساتئ زما نبي د دې اهل کتابو نه د دوی سره بالکل اتحاد ممکن نه دی اتحاد سره ممکن نه دی وقتی صلح خو سره راتلی شي لکه نبی علیه السلام سره بعضې معاهدې وکړې په مدینه کې خو هغه وقتی صلح کې دوی غدرونه یې وکړه که ویې نه کړه هغې کې هم دوکې وکړه هغې کې هم محتاط اوسېږي احتیاط بکې چې کله په دوکه باندې پوهېدلي جواب به ورلیږې فانبذ الیهم علی سوا ورته بس برابر شو ګوره زما د نه یری کېږي ته ګوره ما اعتماد مهرباني نشته دی نو دا هغه خلک دی چې الله خپل نبی ته وایي دې سره اتحاد ممکن نه دی او یې چرې نه رضا کېږي ستانه یهودیان او نه نصارا حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته به تابعدار شې د دوی د طریقو د ملت د دوی د دین تابع شوی څو پورې نه که نه هغه پورې تا نه رضا کېږي دې وجه نه دوی ته وګوره د یهودو نصاراو ته دا په عالمي سطح باندې چې ایوارډونه ورکوي که نه چا ورکوي چې ښه د مسلمانانو په ملک د ټاپ ډمی د ټاپ بې حیا انساني د ټاپ بې غیرت هغه له به دوی ایوارډونه ورکوي د سرو زرو میډالې به ورته ورکوي چې او ایوارډ ورکوي دا ډېر زبردست سړی دی هغه د ټاپ بې غیرت چې ته یې وګورې ځکه به دونه ته خوشحاله دی داسې کار یې نه دی کړی چې کافري خفه کړی دی حتی تتبع ملتهم قلت ورته وایه زما نبي ان هدى الله یقینا دین د الله چې دی هو الهدى خاص هغه پوره حق دین دی اصل هدایت د دین اسلام دی دا ما چې تا ته کوم نازل کړی زما نبي ورته ووایه زموږ ستاسو ملت ته حاجت نشته دی موږ سره خپل هدایت پوره دی چې الله را کړی دی ولا ان اتبعت ګوره نبي علیه السلام خو تابعداري د دوی نه کوله دې کې ما او تا ته تنبیه ده ولا ان اتبعت او کچرته تا تابعداري وکړله اهواءهم د دوی د خواهشاتو اهواءهم ګوره اوس یې دلته نوم کېښوده د دوی دین څه شی دی خواهشاتو بسې تلل
کتا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو بعد الذي پس دا غنا جاءك من العلم چراغله تا ته علم د قران نو مالک نشت استاد پر من الله د الله د عذاب نام ولین سوک دوست بچکونکې ولا نصير او نسوک مددگار الذين آتيناهم الكتاب دا اوس د رسالت سره متعلق دریم امر دلیل نقلی وسره اوړي د حق پرستو اهلی کتابونه ګور الله رب العالمین د کتاب نه عدل مزدکا جرح او تعدیل علم درته خي پچارت کې په یو ډله باندې نو ټول په یو خاخي باندې مبادوا کم چې بګه خخله کې د استثناء کله کوا بیان کې یره په دوی کې خخله کم شته خخله کې مونږ منو او دا غي مونږ قدر کو د سبوي دا طریقه زده ګور اوس پر د کتاب بدین بیانېږي دلته الله وي دی کې د سه مشتال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ځکه الله رب العالمین خو زمونږ په شان ترت خو نه کوي کنه چې خپل جذبات یې خو او جذبات سره الله خو په عدل خبره کوي الله فرمای دوی کې ګوره داسې خلک مشتا لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه په شان او داسې حق پرستا چې هغوی د الله کتاب ډیر په لایق لستو باندې لولي ګوره داسې خلک هم پکې شته دي الذين كسان آتيناهم الكتاب چې ورکړی ورته موږ کتاب ګوره قرآن کې اوتو الكتاب اهل الكتاب آتيناهم الكتاب دا مختلف الفاظ راځي آتيناهم الكتاب چې کوم ځای کې راشي لکه دلته دینه مراد حق پرست کسانی آتيناهم الله موږ ول کتاب ورکړی دی الله ځان ته نسبت یعنی دا خلک زموږ کتاب قبول کړی دی او خلصتل او چې کله ویل شي اوتو الكتاب نو دینه مراد دا یغه ناکار مولیان اوتو کې ورکړی شوی ورته کتاب خو حق نه دی ادا کړی ورکړی شوی ورته کتاب په مجهوله صيغه سره وای او کله کله ویل کېږي اوتو نصیبا من الكتاب نصیبا من الكتاب چې ویل شي دینه مراد غ نیمګړي مولیان مرادي چې په سټ کې د کتاب پوي او پس نه پويږي او کله ویل کېږي اهل الكتاب بیا عام دی ټول ته پای کې حق پرست او باطل پرست ټول داخلي وي هغه عام وي هغه کسان چې ورکړې موږ غوي ته کتاب یتلونه لولي دا کتاب د الله تعالی حق تلاوتي پلایق لستلو د دې سره سمانا تلاوت یو په معنا د لستلو سره راځي معنا علم حاصل کړي دي عملم پکې او تحریفم نه کوي دا معنا د حق تلاوتي دا دی علم دې عملم دې تحریف نمزان ساتي دویم دا تلون ویل کېږي تابعداري ته نو بیا معنا د یتلونه حق تلاوته تابعداري کوي د الله د کتاب په لایق تابعداري اولئک دا کسان چې یؤمنون به ایمان لري په کتاب د الله باندې به کی ضمیر قران تراجه دا په کې د قران منی او ضمیر نبی علیہ السلام تم راجی کول شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت منی چاو دا پیغمبر په حق دی صفا خبره کوي ومن يكفر به او چا چې کفر وکړو په دې نبی او په دې قران باندې فاولئک انو دا کسان هم الخاسرون خاص بی دي تاوان والا